د هیواد وتلی تکړه نومیالی ادیب لیکوال مورخ او شاعر ښاغلی حبیب الله رفیع په دې په درناوي غونډه کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست او هرکلی وایو. او د غونډې په دې برخه کې د قرآن عظیم شان د پاکو آیتونو د لوستو لپاره ښاغلي قاري صاحب صهیب عربزي ته بلنه ورکوو چې زموږ دا غونډه د قرآن په څو مبارک آیتونو مزینه کړي. قاري صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. د غونډې په دې برخه کې د پښتو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ښاغلي ډاکټر داود عربزي ته بلنه ورکوو څو د غونډې هرکلي ویناوې تاسو ته در واورئ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. ډیرو درنو او محترمو استادانو، څیړونکو، پوهانو، د استاد حبیب الله رفیع دغه پرتمینې غونډې ته راغلو درنو ګډونوالو او د ادب مینانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو راتګ او ستاسو قدمونه په درنو کاڼو تلم. هر کله راشئ. استاد نه یوازې دا ده چې د هیواد په کچه پیژندل شوی شخصیت دی، بلکې د سیمې په کچه، د سیمې د هیوادونو په کچه د استاد کړي کارونه، د استاد زحمتونه د پښتو ژبې او ادب دپاره، د خپل هیواد لپاره کړي کارونه یې او رڼې کړې شپې د هیچا هیرې نه دي او نه پټې دي. ټول په دې پوهېږو چې استاد د څومره ستاینې دی او د څومره قدرولو دی. خو پښتانه وایي چې د زرو قدر په زرګري. د استاد په قدر موږ او تاسو پوهېږو او موږ او تاسو به د هغه شخصیت ته چې څومره زموږ د وس او توانه وي د افغانستان علومو اکاډمۍ د خپلو پوهانو، څیړونکو، محققینو درناوي ته او د هغوی لمانځنو ته ژمنه ده او انشاءالله په راتلونکي کې به هم د خپلو پوهانو، څیړونکو او د ادب د استادانو دغه ډول پرتمینې غونډې جوړې کړي. زه ډېرې خبرې اوږدول نه غواړم. افغانستان د علومو اکاډمۍ محترم معین صاحب، شیخ الحدیث امیر جان ثاقب صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او زموږ د غونډې پرانستونکي وینا وکړي. محترم معین صاحب. دوستانو، خوښ او خوشحاله یم نن په دې چې لله الحمد خپله خاوره، خپل اختیار او په خپل ټغره باندې له خپلو اسلامي او قومي او لیکوالو مشرانو استادانو سره د امن او د خوښۍ په فضا کې وجود لرو. عزیزانو، نن او دغه حاضر مجلس د ستر ادیب استاد حبیب الله رفیع صاحب په ویاړ باندې جوړ شوی چې موږ دته ښه راغلاست، خیر مقدم وایو. دا یې خپل کور ده، دا یې خپل بچي دي، دا یې خپل اولادونه دي. په دغه باب باندې نن د نړۍ په مطبوعاتو، د نړۍ په جرائدو، مجلو کې، د نړۍ په دغه خبري سرچینو کې چې یوه کاذبه دعوه، یوه له حقیقته لرې دعوه روانه وه چې امارت اسلامي افغانستان د خپلو سپینګیرو، د خپلو قلموالو، د خپلو
قدرونو قدر نه کوي خدا ناخواسته. دا نن اظهر من الشمس تر لمر روښانه سوه او رادس لیس الخبر کالمعاینه په سترګو د دا مجلس مشاهده کې چې نن موږ د دغو څېړونکو پوهانو خدا ناخواسته بې قدري کړې ده که مې قدر کړی ده. زه د رفیع صاحب په یوه مرکه باندې چې هغه سعید شنواري ورسره کوله او رفیع صاحب له سفره غالبا راغلی و داسې ستړی معلومېدو. هغو سوالونو ته ډېر په تعجب کې یم چې هغه ځان د افغانستان ډېر مخلص بولي، ولې د افغانستان له جغرافیې څخه ډېر لرې سړی ناست د افغانستان د ټولو ارادیو برخلاف له دې سړي پوښتنې کولې او دا سړی دې ته مجبوره کاوه چې څه ووایي. نو ماشاءالله استاد خو نوم خدای پاک استاد پیدا کړی ده. هغه ورته ویلي وای شنواری صاحب ما هېڅکله له افغانستانه سیاسي تېښته نه ده کړې. افغانستان د ما کور و، د ما کور ده، د ما کور به وي. په دې باب مې له دغه هغه کسانو غوښتنه ده چې هغه مطبوعاتي لاسرسی لري لکه یون صاحب خپله زموږ شکیب حاجي صاحب چې هغه له دغو خلکو سره مرکې وکړي. زه دا نه وایم چې یون صاحب دې د موږ زیات صفت وکوي، هغه څه وایي چې هغه واقعیت و حقیقت. په دې موږ تاسې ټول پوهیږو چې د رفیع صاحب الحمدلله اولادونه سته او نسل یې سته او قوم و ژبه یې سته او خپلوان و دوستان و یاران یې سته، ولې تر ټولو چې به ډېر وخت باقي وي هغه د کتابونه دي. د اسلامي امارت د اطلاعات و فرهنګ وزارت د نشراتو مرستیال ښاغلی مهاجر فرعي ته په خورا درښت بلنه ورکوو چې د دریځ شاته راسي او خپلې ویناوې د ګډونوالو ته واوروي. قدرمن مهاجر فرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تر هر څه وړاندې د دې پرتمین مجلس ټولو درنو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د ټولو استادانو سپین ږیرو مشرانو په اجازه باندې دا واقعا نیک او ښه کار دی چې د لوی استاد حبیب الله رفیع صاحب په درناوي باندې دا غونډه نیول سوې ده. عموما د افغانانو په اړه باندې داسې خبره کېږي چې دوی افغانان یوازې د مړو قدر کوي او د ژوندو درنښت او احترام د دوی سره نسته. نو دا واقعا په زړه پورې کار دی او استاد چې په علمي ډګر کې په بېلابېلو برخو کې څومره خدمتونه ترسره کړي دي دا په ډېر څه باندې ارزي چې د هغوی درنښت او احترام وسي. په اسلام کې هم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. څوک چې زموږ پر کشرانو ماشومانو باندې شفقت ونه لري، د مشرانو د لویانو درنښت و عزت و اکرام ونه کوي، هغه زموږ د ډلې څخه نه دی. زما د ټولو درنو استادانو څخه هیله او غوښتنه دا ده یو که چیرې د دوی ناچاپ آثار پاتې وي انشاءالله په دې برخه کې موږ همکاري ورسره کولی سو. دوی کولی سي خپل آثار و لیکنې اطلاعات کلتور وزارت ته وسپاري. انشاءالله موږ د چاپ په برخه کې همکاري ورسره کوو. او دویم د دوی څه هیله او غوښتنه دا ده چې خپل نیکې مشورې وړاندیزونه او پیشنهادونه او زموږ په اړوند برخه کې موږ اړتیا او ضرورت ورته لرو او هیله او غوښتنه مو د دوی څه دا ده چې په دې برخه کې همکاري راسره وکوي. او بیا هم د علومو اکاډمۍ څخه مننه کوو چې داسې یو مجلس یې ترتیب کړی دی. هیله او غوښتنه مو دا ده چې زموږ نور کوم علما دي او پوهان دي او استادان دي د هغوی په برخه کې هم دغه ډول غونډې او مجلسونه جوړ سي. د دوی خدمت د دوی هغه کړنې چې زموږ د ټولنې دپاره د جامعې دپاره یې کومې خولې توی کړي دي هغه د دوی په ژوند کې خلک ورباندې خبر سي او زموږ او ستاسو ټولنه استفاده ځنې وکوي. ومن الله توفیق.
اوس د غونډې په دې برخه کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان اسماعیل یون ته بلنه ورکوو سراج خپلې ویناوې دې موږ سره شریکې کړي. ټولو قدرمنو مشرانو لیکوالو فرهنګیانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مننه کوم د پښتو څېړنو نړیوال مرکز څخه چې او د افغانستان علومو اکاډمۍ څخه چې د درانه استاد حبیب الله رفیع په درناوي دا پرتمینه غونډه جوړه کړې ده. د استاد د شخصیت افکارو اثارو په باره کې خو بېلابېلو وختونو کې زموږ څېړونکو خبرې کړي دي. نه غواړم د دې وخت په پام کې نیولو سره هغه باره کې خبرې وکړم، خو په مجموعي ډول ثاقب صاحب مو ورته اشاره وکړه چې استاد 150 عنوانه کتابونه او د یو روایت له مخې 120 عنوانه کتابونه لیکلي چاپ کړي. که 120 عنوانه مو ونیسو نو د 6 لسیزې متواتر ډول باندې د افغانستان فرهنګ ته کار کړی ده. هر کال کې لږ تر لږه 2 یا 2.5 مستقل آثار چې دي د ټولنې ته وړاندې کړي دي. نو پوره خدمت یې کړی 6 لسیزې متواتر ډول باندې. د هیوادمل صاحب چې د افغانستان د زیارکښو فرهنګیانو جملې څخه دي، هغه وختونه چې د چاپ وسایل ډېر کم وو، د په منبع کې شپې سبا کړي په کاغذونو باندې ویده شوي، او هغه وخت کې د افغاني فرهنګ لپاره د ډېر څه ډالې کړي. نو اوس د ولس وار ده، د ولس ته پوره 6 لسیزې په متواتر ډول کار کړی. اوس د ولس وار ده چې ولس دې درناوی وکړي، قدردانۍ وکړي. له دې کمرغه چې ولس کې یو مثبت بدلون راغلی. پخوا خو دا مړپاله ټولنه وه چې مړي به یې ستایل او په مړو کې به یې بد نه و، په ژوندو کې به یې ښه نه و. خو دا کلتور چې ده اوس لږ لږ د بدلېدو په حال کې ده. اوس له نیکه مرغه چې ژوندي هم ستایل کېږي، ژوندي خدمتګاران او د متوفا خو قدرونه کېږي، خو د کلتور یو برخه وه. دا کلتور تغییر په حال کې ده. اوس راځم د استاد په باره کې یو څو وړاندیزونو ته چې غواړم فرعي صاحب ورته اشاره وکړه. یو دا چې استاد خو دا دومره اثار لیکلي، دا چې چاپ شوي دي هغه هم بېرته پیدا کېږي نه، کامیابه دي. نو که د استاد په حیات باندې تدبیر صاحب یا نور ملګري ځوانان د استاد ټول کلیات راټول کړي، تقسیم بندي کړي، ډل بندي کړي او بیا یې سره چاپ کړي په څو لسو ټکو کې شلو کې سل هر څو کې سل، هم به د محتوا له مخې تقسیم بندي شي، هم به بېرته لاسرسی پیدا شي د لوستونکو لپاره. او بیا همدغه کتاب کلیات چې دي په برېښنایي ډول باندې که برېښنایي کتابتونونو ته هغه شي پورته شي، لاسرسی به د هر چا ورته په شرق او غرب کې دنیا په هر ګوټ کې. ځکه برېښنایي کتابتون چې ده یا برېښنایي هغه چې دي رسنۍ چې دي تر چاپي رسنۍ هغه 100 چنده قوي دي او لاسرسی ورته اسانه ده. د غونډې په دې برخه کې د کابل پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهان اجمل ښکلي ته بلنه ورکوو څو خپلې ویناوې له موږ سره شریکې کړي. پوهان اجمل ښکلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو محترمو استادانو ته ګډونوالو ته سلامونه وایم. او د استادانو په اجازه لومړی خو استاد څخه راغلاست وایم، وطن ته راغلی دی. هغه د پسرلي صاحب یو شعر دی، استاد به ممکن ډېر اورېدلی په هغه وخت کې چې دی په پېښور کې و. هغه وخت کې دا شعر ویلی چې هر څه کوو موږ ته وطن ښکلی و، کب ته وي خوږې د سمندر اوبه. نو ما کله کله زه دغه د پسرلي صاحب په دې شعر باندې فکر کوم چې عموما عامو خلکو په ځای باندې د لیکوالو د شاعرانو دپاره وطن ډېر مهم وي. یوازې دا نه چې مثلا په بل وطن کې د حیثیت مسله یا مثلا څوک پښتون کې نه. زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې د یو عاطفي ارتباط، یو عاطفي تړاو ورسره جوړ شوی وي که نه. تر نورو خلکو دی ډېر حساس وي. نو استاد څخه راغلاست وایم، خدای دې راولي. یو بله خبره هم ده چې عموما فرهنګونه او فرهنګي چاپېریال چې دی هغه د لویو سټو په دغه باندې جوړېږي. دلته استاد هیوادمل دی، استاد رفیع دی. دا زموږ دپاره په فرهنګي لحاظ باندې د ساه اخیستلو یو مجال دی، یو ډېر ښه چاپېریال دی. موږ د دوی په موجودیت باندې په دې وطن کې ډېر ډاډه یو چې ولا دغلته د علم او د فرهنګ یو محیط او یو چاپېریال جوړ شوی دی. تر کومه ځایه چې د استاد د کارونو خبره ده، نو استاد رښتیا هم افغاني فرهنګ ته، پښتو ادبیاتو ته، پښتو څېړنو ته ډېر څه ورکړي دي. کله کله زه د خپلو ملګرو محصلینو ته وایم چې دا نوره دنیا کې موږ په فرهنګي لحاظ باندې ممکن د نور دنیا خو نه په د شاوخوا هیوادونو نه په هېڅ لحاظ باندې کم نه یو، خو هغه یو کمال لري. او هغه کمال دا دی چې هغوی هغه موږ په ژبپوهنه کې یو دغه لرو، یو اصطلاح وایي چې یو څه ته نوم ورکړي، لکه هغه څه ته چې وجود ورکړي.
مطلب دا دی چې دوی دغه خپلو ادبیاتو ته د خپل فرهنګ ته او د خپل تاریخ ته یو نوم ورکړی وي. مثلا یو دورې نومولی وي، مثلا د یو لیکوال په نامه باندې، د یو شاعر په نامه باندې نومولی وي، او په دې اساس باندې هغوی دا د خپل فرهنګ مشخص کړی وي خپل آینده نسلونو لپاره. زمونږ ستونزه دا ده چې موږ او تاسې ډېر څه لرو، خو لکه د خامو موادو غوندې زمونږ په تاریخ کې پراته دي. دغه شان د ځیرک څېړونکي کم پیدا شوي دي چې زمونږ په تاریخ، زمونږ په فرهنګ، زمونږ په ادبیاتو باندې غږېدلي دي، هغې مثلا مشخص کړي دي، یو نسل ته یې ښودلی دی چې موږ دغه شیان په کمي لحاظ باندې لرو. په دغو کسانو کې استادان رفیع صاحب هم او استاد هیوادبل هم دي. د ژبو ادبیاتو پوهنځي رئیس قدرمن داد محمد ناوک ته بلنه ورکوو چې د رفیع صاحب په اړه خپلې ویناوې دلته شریکې کړي له موږ سره. داد محمد ناوک. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب ثاقب صاحب، ټولو درنو علماء کرامو، جناب استاد هیوادمل صاحب، رفیع صاحب، ټولو درنو مشرانو، په اجازه باندې زه په دریو خبرو باندې غواړم خدای دې وکړي چې تکرار به نه وي انشاءالله. یوه خبره دا ده چې استاد هیوادمل او استاد رفیع صاحب دوی دلته تشریف فرما دي. د دوی له کړي کار سره هغه د موږ په اصطلاح تعامل باید څنګه وي. یو غواړم په دې باندې یو خپله خبره ولرم. دویمه خبره دا ده چې که موږ دغه کارونه ارزو، لکه مخکې چې استاد محترم یادونه وکړله، نو طبعا به هغه زماني او مکاني شرایط سړی په نظر کې نیسي. زویم چې دغه کیفیت اوس څنګه ایجادولی سو. او دریمه خبره چې ما سره د زویمه چې په دې باندې سړی فکر وکړي چې تر دغو تشریفاتي غونډو ورهاخوا نور دوی په موږ باندې کوم حق جوړېدلی شي. دغه درې خبرې غواړم لنډ تبصره پرې ولرم. استاد هیوادمل صاحب ته مې ورځ په سیم کې یاد وویل، مایل تاسې چې کوم کار بې انټرنیټ او بې کمپیوټره زمانه کې کوو، دا اوس ولې دغسې کار نه کېږي؟ د قیمت له اړخه کوي راوخت، کیفیت خو جلا بحث دی. نو دوی ته نه د یوه خبره وکړل، دوی له هغه وختو کې هم له محققینو له څېړونکو سره د ذوق و خوند یې ورکاوه چې ته نه په میز اکتفا ونه کړي، هغوی به ساحې ته تلل. او هم په خلکو کې دغسې یو ډول روحیه وله. دوی یادونه وکړله چې موږ کله د محمد هوتک رحمت الله علیه قبر پیدا کوو، نو چې زابل کې چې سره د سرګردانه سفر و، خو چې په هغه سفر کې موږ د خلکو کوم تعامل او میلمه پالن او هغه شوق لیدلی دی، نو موږ په خپله ستړیا نه پوهېدلو. په ورځو په شپو په میاشتو به په یوه ورکه موضوع پرې سرګردانه وو. د دې نه موږ دغه راخیستل دغه ځوان ملګري چې څوک په دې برخه کې اوس کار کوي او تحقیق ډیر اسانه شوی دی او تقریبا ټول راټول شوی دی، تر د میز تر راوکه را رسېدلی دی. زه په دې کې کاشکې لکه مخکې چې پوهان صاحب یادونه وکړله، دغسې یو فکر بیا پیدا کړو چې موږ ځینو هغو مسایلو ته چې سره له دې کتابونو کې به یې خو ساحې ته تګ ته اړتیا لري، او کاشکې هغه روحیه بیا را پیدا کړو، هم په محققینو کې او هم په خلکو کې دغسې یو تشویق را پیدا شي چې د تحقیقي کار لپاره په اصطلاح یو نیت، یو اراده او یو اخلاص را پیدا شي. په دې کې داسې دوه برخې له موږ سره کومک وکړی چې موږ د ځان د ځوانو محققینو په حیث باندې که څوک غواړي چې دا لاره تعقیب کړي، نو یوه خبره دغه ده چې طبعا د دوی هغه د ژوند خاطرې سړی مطالعه کړي چې دې خلکو د انرژي او دغه اصلي انګیزه دا له کومه کول، ولې نه ستړي کېدل. یعنې که سړی منصفانه خبره کوي، مثلا استاد په ژوندۍ بڼه د یوې اکاډمي حیثیت لري، ولې یو فرد دغومره کار کوي چې اوس یوه اداره په هغه کار باندې مصروفه ده او که د کیفیت له اړخه راوخي کېدای شي ورپورې ومونه رسېدای شو. ځان چې د دغو عواملو پلټل پکار دی او دا د دوی د ژوند په مطالعه کې موږ پیدا کولی شو. هغه کېدای شي له ډېرو تشریفاتي خبرو ورهاخوا دقیق مطالعه پکار وي چې دوی څنګه کولی شوی چې خپل کورني روابط، خپل ټولنیز روابط، خپل حتی د پلارولۍ او د ورورولۍ روابط او عواطف دا کونج ته کړي او په یوه موضوع پسې سرګردانه وځي، هغه دې ته اهمیت ولري، لومړیتوب ولري او ډېر نور مسایل په اصطلاح نادیده ونیسي او هغه اصلي هدف تعقیب کړي. او زه د محقق په حیث باندې ځکه چې دغسې دغه تحقیق د جګرخونۍ او د زړه خوړلو کار ده، دغه اخلاص باید راپکې وي. بله خبره موږ وکړله چې کله کله په اکاډمیکو ادرسونو کې دغسې بحث کېږي، طبعا هغه علم پرمختګ کوي، اصطلاحات بدلېږي، په اصطلاح سویې فرق کوي، خو زه هم چې د هر چا کار په خپل اندازه باندې او په خپل وخت کې د قدر وړ دی، د احترام وړ دی او باید هغسې تعامل ورسره وشي. موږ کېدای شي د اوس لپاره چې مخکې پوهان صاحب د تحقیق د نوعیت په اړه باندې خبره کوي، د میتود په اړه باندې خبره وکړله، کېدای شي ځینې نوي مسایل راوتلي، خو موږ که په پخوانیو سره تعامل کوو، د پخوانیو په اړه باندې قضاوت خبره کوو، که هغه وفات شوي که هغه ژوندي وي، ځان چې باید همغه شرایط، همغه امکانات، همغه کیفیت او همغه انرژي او سیاسي حالات او حتی سړی باید په پام کې ونیسي، بیا به موږ تبصره منصفانه کولی شو. وروستۍ خبره چې ما وویلې چې که له استاد سره له دې پرته چې موږ په غونډې وکړو، چې ما سره په فیسبوک کې مې دغه نظر اچولی و، زه یم چې که له استاد سره ځینې نورې ناویلې خبرې
او یا ځینې نور خاطرات دي، ځینې نور هغه مسایل چې دوی اوس په خپله نسي لیکلی. کاشکې دغه ملګري د علومو اکاډمۍ ملګري دغه وخت ورکړي چې دوی یې ریکارډ کړي او هغه مسایل تر ټایپه پورې ورسېږي. که ناچاپ اثر یا حتی ځینې خصوصا د مهاجرت په وخت کې چې کوم اثار استاد یاد کړي PDF پیدا کېږي په ډېرو ادرسونو کې، خو هغه کیفیت دغه له چاپي اړخه د صحافت له اړخه په هغه کیفیت باندې نه پیدا کېږي. که دا امکان ولري له دولتي ادرسونو اماراتي ادرسونو نه مثلا او که له شخصي ادرسونو نه هغه په بیا چاپ باندې وشي، سره له د استاد له نویو تبصرو سره که دوی ملاحظه پکې لرله، دوی یادونه پکې کوله، نو ځان چې دا به په علمي برخه کې یو بل وړاندې تګ سوی. د دغسې غونډو جوړول په دې خاطر هم ښه دي چې موږ ته خپل الګوګان او خپل نمایندګان او هغه څوک چې موږ یې لار تعقیبولی سو راپېژني. چې په دې برخه کې یو زرم ګام اخیستی، الله جل دې اجر ورکړي. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. د غونډې په دې برخه کې د افغانستان علومو اکاډمۍ ښاغلي رفیع صاحب ته یو د درناوي او عزت پګړۍ یا لونګۍ په پام کې نیولې ده. د دې لونګۍ د په سر کولو لپاره مونږ قدرمن مهاجر فرایي صاحب، قدرمن وثیق صاحب او قدرمن امیرجان ثاقب صاحب څخه بلنه کوو او غوښتنه کوو چې دغه پګړۍ د رفیع صاحب ته ور په سر کړي. ټول نه ډیره مننه. د غونډې په دې وروستۍ برخه کې به خپله قدرمن استاد حبیب الله رفیع خبرې وکړي. نو له دوی نه غوښتنه کوو چې یو څو ټکي دې له ګډونوالو سره شریک کړي. چې تاسو پوهېږئ چې لکه څومره چې ناروغي دلته وکړې ده، همدومره د وطن نه بېلېدل دلته هلته زما اولادونه وو، لیکن بیا هم زه دایم په دې فکر کې وم چې څنګه به بېرته وطن ته ستنېږم. نو اوس خوښ یم چې بېرته راغلی یم، ستاسو په منځ کې ناست یم او بېرته د اکاډمۍ په سیوري کې دلته راغونډ شوي یو او په تېرو خاطرو خبرې کوو. نو خدای دې وکړي چې د دې وطن د علم و ادب ډېوه روښانه وي او زموږ ځوانان د دې ډېوې د روښانولو لپاره په کار بوخت وي، کار وکړي، د علم و فرهنګ و شتمنیو لپاره فکر وکړي. نو په دې اساس زه خوښ یم او راغلی یم د دې لپاره چې د ژوند وروستۍ ورځې په خپل وطن کې تېرې کړم او ګور مې پردی نه شي. ما یو وخت یو شعر ویلی و، یو بیت و: ستا په سر چې هوسا خلک شي وطنه، ستا په غېږ کې به آرام شم که بیا ولاړم. نو د دې آرامۍ لپاره راغلی یم چې د هېواد په غېږ کې آرام شم. ستاسو د لورینې نه مننه کوم، ډېر تشکر. ډېرې خبرې اوس نشم کولی او حافظه مې دومره زیاته د پخوا غوندې نه ده. نو بیا هم مننه کوم، ډېر ډېر تشکر. ډېره مننه قدرمن. سلامونه او درناوی. د مشاعرې برخې ته ستړي مه شئ. هرکلی د ټولو درنو استادانو، مشرانو او ملګرو په اجازه مشاعره به د عباسین یوسفزي په دې بیتونو پیل کړو چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، ما ته افسوس د خپلې مینې په انجام راځي. زما د خټو ګټو کلی دومره سپک مه ګڼه، زما د خټو ګټو کلی دومره سپک مه ګڼه، دلته چې ښکلی هم راځي په احترام راځي. او په سر کې استاد څېړندوی شیر حسن کملزي ته بلنه ورکوم چې راشي او په خپل غزل مو ونازوي. بسم الله الرحمن الرحیم. داسې یو درد صاحب یو شعر غوندې دی چې څو پورې چې دا دنیا آباده وي، ستا هره خبره به مې یادوي. ژوند د غلامۍ په بیه نه اخلي، ژوند د غلامۍ په بیه نه اخلي، دا خلک که څومره بې سواده وي. او اوس هم په ډېر درنښت مشر شاعر
صداقت صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او په خپلې غزل مو ونازوي. وژني چې دیوان راته د سر سړي، وژني چې دیوان راته د سر سړي، خاورو کې پراته لکه نختر سړي. وریځو د شمشاد غونډۍ نیولې دي، وریځو د شمشاد غونډۍ نیولې دي، ګوندې چې راپورته د خیبر سړي. بیا یې تیغ تر ستوني د هوسۍ تیر کړ، بیا یې تیغ تر ستوني د هوسۍ تیر کړ، برم نه چې پرېوتل د غر سړي. او وړي رانه په سترګو کې د وینو رنګ، وړي رانه په سترګو کې د وینو رنګ، سترګو رانه یوړل د نظر سړي. او ګد چې د میوند پر سلو پرېوته، ګد چې د میوند پر سلو پرېوته، غواړي ملالۍ د تورې سپر سړي. او پورته صداقت کړه د تکبیر ناره، پورته صداقت کړه د تکبیر ناره، کلي کې په کار دي د لښکر سړي. استاد عبدالرحمن درد ته بلنه ورکوم چې راشي او په غزل ترنم راته وکړي ترنم. او ما دا بیت د محترم استاد رفیع ته ډالۍ ما چې ته پکې پیدا او انتخاب کړي، ما چې ته پکې پیدا او انتخاب کړي لکه لال چې د ایرو له منځه راخلي. او مرګه بیا در سره سم ملګری کېږم، مرګه بیا در سره سم ملګری کېږم، که ځوانان د هدیرو له منځه راخلي. او ستا له زلفو یو ویښته زما قبول دی، ستا له زلفو یو ویښته زما قبول دی، کوم چې ته د کمسو له منځه راخلي. او د دنیا درد د همه زما په سر وي، خو که ما د اندېښنو له منځه راخلي. ډېره مننه. او اوس هم په ډېر درنښت شرر صاحبي ته بلنه ورکوم چې راشي او په غزل مو ونازوي. یو څو بیت دی او یو نظم دی. دې ښار کې په حسین باندې ماتم کیږي کنا، دې ښار کې په حسین باندې ماتم کیږي کنا، زیته پکې د ښکلو په حرم کیږي کنا، بل ستا د بېلتانه د بلا غم کیږي کنا. که نه کیږي بیا هم په کوم رقم کیږي کنا. زکات مې د ځوانۍ شو ستا له حسن صدقه، زکات مې د ځوانۍ شو ستا له حسن صدقه، په ښکلو به زکات د حسن هم کیږي کنا. ما ولیدلې ستا په اننګو راڅڅېدې، ما ولیدلې ستا په اننګو راڅڅېدلې، ما ویلې په دې ګلو به شبنم کیږي کنا. دا کفر ښکلا ګوره او زما ټیټلې مې، دا کفر ښکلا ګوره او زما ټیټلې مې، اوس خیال دی په شرر د محترم کیږي کنا. بل ستا د نازولو سترګو غم کیږي کنا. اوس هم په ډېر درنښت استاد دکتور څېړنوال نورالحبیب نثار ته بلنه ورکوم چې راشي او شعر راته ووایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو تاسو ټولو په اجازه یو ووایم، یو غزل دی، نوې ژبه نوی خیال دی د غزل کې، نوې ژبه نوی خیال دی د غزل کې، بیخي بل رنګ سر و تال دی د غزل کې. نوې ژبه نوی خیال دی د غزل کې، بیخي بل رنګ سر او تال دی د غزل کې. مړاوې سترګې دی د مستو تصویرونو، مړاوې سترګې دی د مستو تصویرونو، غرضتنۍ دی دا غزال دی د غزل کې. او دا د چا له غږه والوتې بلبلې، دا د چا له غږه والوتې بلبلې، دا له چا سره جنجال دی د غزل کې. او تخیل مې باندې پاڼه پاڼه رپي، تخیل مې باندې پاڼه پاڼه رپي، څه نری نری شمال دی د غزل کې.
او چې زما طبع یې جوړه کړه غزل ته چې زما طبع یې جوړه کړه غزل ته خو هنر دی کمال دی غزل کې خوشحالي به خوشحاله وساتي یا الله تعالی علوم اکاډمي بزرګانو ته توفیق ورکړي چې همیشه داسې زموږ د مېرمنو د ګرانو طالبانو د هر دی هر طرف کې خدمت کوي د ټولو خدمتونه قبول کړي ژوندونه ورته وساکي افغانستان تل دپاره قایم دایم ولري هر قسم شرور فسادات څخه نجات ورکړي د همسایانو کور د دغو فساداتو د خرابۍ د بدعتۍ څخه وساتي یا الله نور دا ملک جوړ کړي دا ملک د هر قسم لساني تعصبي علاقې تعصبات څخه نجات ورته ورکړي یا الله تا ته ملاسونه پورته کړي زموږ ژوندي راوبخښي زموږ مړه راوبخښي یا الله موږ ته د نیکۍ توفیق راته راکړي اللهم وفق لنا لما تحب وترضى من القول وصلى الله ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور